الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 19 او 40 آیاتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ژباړه: او هغه کسان چې کافران شوي دي او دروغ ګڼي آیاتونه زموږ، همدغه کسان صاحبان د اور یعنی دوزخ دي، هم دوی به په هغه اور د دوزخ کې همیشه وي. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ژباړه: ای بني اسرائیلو اولاد د یعقوبه، یاد کړئ نعمت زما، هغه چې انعام می کړی دی پر تاسو، او وفا وکړئ په عهد زما یعنی په مطابقت د نبی، چې زه هم وفا وکړم په عهد ستاسو یعنی په دخول د جنت. او خاص لمانه پس وویریږئ، له مناهیو ځان وساتئ او د دنیاوي منافعو له لاسه وتلو څخه مه ویریږئ. تفسیر: اول یا ایها الناس عبدو عام خطاب وو او په هغه کې د هغو نعمتونو ذکر وو چې ګردو بنیادمانو ته په عمومي ډول ورکړل شوی وو، مثلا د ځمکې، آسمان او نورو ګردو شیانو پیدایښت. بیا د آدم علیه السلام د پیدایښت او د هغه د خلافت او جنت ته د ادخال او نورو یادونه وشوه. اوس له بنیادمانو څخه خاص بني اسرائیلو ته خطاب کړی شوی دی او هغه خاص نعمتونه یې ورپه یاد کړي دي چې وخت په وخت او پشت په پشت یې پر دوی انعام کړی دی، او هغه ناشکري چې دوی د نعمتونو په مقابل کې کړې ده، د هغو ګردو یادونه په مفصل ډول سره کولی شي. ځکه چې بني اسرائیل د بنیادمانو په ټولو فرقو کې متمایز وو، د علم خاوندان، د آسماني کتابونو، انبیاو او د نبوت پیژندونکي او لرونکي وو، او د ګردو عربو سترګې د هغوی په لور وې چې آیا بني اسرائیل زموږ د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت تصدیق کوي که نه؟ نو له دې عمله یې د انعاماتو او خرابیو یادونه په تفصیل سره فرمایلې ده چې دوی ښه پرې متاثر شي او د خجالتۍ په سبب ایمان راوړي، او کنه نور خلک خو به په دوی وسیله د دوی له دې حرکاتو څخه واقف شي او بیا به د هغوی په نورو خبرو باور نه کوي. اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی چې معنای بنده د الله یعنی عبدالله ده. یاد کړئ ای بني اسرائیلو نعمت زما، هغه چې انعام می کړی دی پر تاسو، چې په زرګونو انبیا یې په دوی کې معبوس کړي دي، تورات او نور کتابونه یې پر دوی نازل فرمایلی دي، دوی یې د فرعون له عذابه ژغورلی دي، د دوی تصرف او تسلط یې د شام پر هیواد قایم کړی دی، پر دوی د من او سلوه خواړه نازل کړي دي، له یوې تیږې څخه یې د اوبو 12 چینې دوی ته بهولی دي، او هسې نعمتونه او د عاداتو خوراک یې ور په برخه کړی دی چې د نورو خلکو په برخه شوی نه دی. او وفا وکړئ په عهد زما په مطابقت د نبی، چې زه هم وفا وکړم په عهد ستاسې په دخول د جنت. په تورات کې هسې امر شوی وو چې تاسو د تورات پر احکامو ټینګ اوسئ او په هر نبی علیه السلام باندې چې درویې لیږم ایمان راوړئ او له هغه سره ملګرتیا وکړئ چې د شام هیواد ستاسو په قبضه کې پاتې شي. بني اسرائیلو دا ګردې خبرې منلې وې، مګر بیا دوی په خپلو دغو وعدو ونه درېدل، په بدنیتۍ یې پیل وکړ، په رشوتونو باندې خبرې او مسلې اړولې او غلطي یې ورښوله او حق یې پټاوه.
وروسته له دې چې خپل ریاست یې قایم کړ د انبیاوو له اطاعت څخه یې سر وغوړاوه بلکې د ځینو په وژلو یې لاس هم پورې کړ. د تورات په هر ځای کې چې د محمد صلی الله علیه وسلم صفتونه او ستاینې وې هغه یې بدلې کړې، نو د دې شیانو له امله ګمراهان شول. ومن الله توفیق.